د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. هیواد ته راستانه شوي 1300 مسلکي افغان کاریګر قطر ته استول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي د تیر اعلان په دوام دا ځل په 30 نوي حرفو کې هیواد ته راستانه شوي 1800 مسلکي او تخصصي افغان کارګر قطر ته استوي. ښاغلي ابراهیمي زیاتوي په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې په شرایطو برابر کسان کولی شي چې راتلونکي چهارشنبه د زمري په 22مه نوملیکنه وکړي. نوموړي د فورمې بیه 100 افغانۍ ښودلې او ویلي دي چې یوازې په تیرو 2 کلونو کې راستانه شوي افغان کډوال کولی شي نوملیکنه وکړي. تر دې وړاندې قطر ته د 200 نورو افغان مسلکي کاریګرو د استولو نوملیکنه هم ترسره شوې ده. د اسلامي هیوادونو 250 شرکتونه غواړي افغانستان کې پانګونه وکړي. د پنجشیر سرپرست والي محمد آغا حکیم د قطر، سعودي عربستان، ترکیې، بحرین، عراق، عمان، مالیزیا، فلسطین، سوریه او هند له علماو، پانګوالو او شرکتونو له استازو سره کتلي دي. د خبره پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي پر یوه مشترک پلان یې کار کړی چې له مخې به د اسلامي هیوادونو 250 شرکتونه او پانګوال هر یو په افغانستان کې د 900,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. عدلیې وزارت د کورونو کرایه لوړونکو ته خبرداری ورکړې. عدلیې وزارت د کنټرول غړي کمیټې چې د عدلیې وزارت په مشرۍ جوړه شوې وه پریکړه کړې چې د کورونو مالکان د دې اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایه د تیر کال په پرتله له 10 سلنې زیاتې کړي. یاد وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي د استوګنې د کورونو مالکان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایه د 1403 کال په پرتله له 10 سلنې څخه زیاته کړي او له دې سلنې د زیاتېدو په صورت کې د سرغړونکي تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. یادې کمیټې همداراز پریکړه کړې هغه کرایي قراردادونه چې په سپین کاغذ او یا په خپله جوړه شویو سټو کې لیکل شوي د اعتبار وړ نه دي او ژر تر ژره د معاملاتو لارښوونې په رسمي سند کې درج شي. د عدلیې وزارت زیاتوي د کورونو د کرایې له قراردادونو په جدي توګه نظارت کوي او د کرایې د زیاتوالي او یا غیر رسمي قرارداد د مشاهدې په صورت کې به د سرغړونکو سره جدي چلن وشي. دغه پریکړه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له پاکستان او ایران را ایستل کیدونکي افغانان په افغانستان او په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت لري. د مشهور دینی مبلغ ډاکټر ذاکر نایک زوی شیخ فاروق نایک افغانستان ته راغلی او دلته به د حکومتي چارواکو ترڅنګ له یو شمېر دیني علماو سره هم ناستې او خبرې ولري. هغه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې نور اړتیا ده چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د نوموړي په خبره د یوې ټولنې او هیواد د پرمختګ لپاره اړتیا ده چې ټولې نجونې او ښځې په یو وخت کې دیني او عصري زده کړو ته لاسرسی ولري او ورته مناسب او اسلامي چاپیریال رامنځته شي. د نوموړي په وینا چې د ښځو زده کړې د دې لپاره هم اړینې دي چې موږ باید ښځینه ډاکټرانې ولرو او که اړتیا شوه نو ښځینه ناروغانې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولو. نوموړي افغانان اسلام پال او میلمه پاله بللي او هیله یې څرګنده کړې چې یوه ورځ به یې پلار هم افغانستان ته راځي او دلته به له افغانانو سره له نږدې وګوري. ایران په ښوونځیو کې د بې اسناده افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ایران د تهران ولایت د پوهنې رئیس مجید پارسا د دوشنبې په ورځ ویلي هیڅ ښوونځی حق نه لري چې له اعتبار وړ اسنادو پرته افغان کډوال ماشومان ومني. د ایران شرق ورځپاڼې د راپور له مخې مجید پارسا ویلي دا پریکړه د ایران د کورنیو چارو وزارت د لارښوونې پر بنسټ شوي چې پر ټولو دولتي او نادولتي ښوونځیو به عملي کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا پریکړه به د روان کال د وږي تر میاشتې پورې عملي شي. د رسمي شمیرو له مخې تیر کال شاوخوا 80,000 افغان ماشومانو د تهران په ښوونځیو کې زده کړې کولې، خو اوس یوازې هغه ماشومان د نوملیکنې حق لري چې تایید شوي اسناد ولري. ایران وایي په تیرو 4 میاشتو کې له دغه هیواده تر 1 میلیون ډیر افغانان ایستلي دي چې زیاتې ماشومان دي. ننګرهار کې د ختیځ ضربستریز روغتون د رغونې پاتې چارې بیا پیل شوې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ختیځ ضربستریز روغتون د جوړېدو چارې چې له تیرو څو کلونو راهیسې ولاړې وي بیا پیل شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف وایي چې د طالبانو حکومت نه مشرتابه په ځانګړې لارښوونه د دغه روغتون د بیا جوړولو چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري د 546 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د نوموړي په وینا چې د یاد روغتون په جوړېدو سره به د ګاونډیو هیوادونو پر ځای د هیوادوالو درملنه په کور دننه ترسره کیږي. د یادې پروژې مسؤل فیض الباري صالح وایي دا پروژه به د 1 کال په موده کې بشپړه شي. ختیځ ضربستریز روغتون د جلال آباد ښار شپږمې ناحیه کې په 270 جریبه ځمکه کې پلان شوی چې د بنسټ ډبره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په 2013 کال کې کېښودل شوې وه، خو چارې لا هم نیمګړې پاتې دي.
ایټالیا د سعودي عربستان د هغې کښتۍ مخه نیولې چې اسرائیل ته یې وسلې لیږدولې. د ایټالیا رسنیو راپور له مخې یاده بیړۍ چې د بحري انبا نومیږي او د سعودي عربستان د بحري ترانسپورتي شرکت پورې اړه لري له بالتیمور مریلینډ څخه راغلې وه او د تلاشۍ پر مهال وموندل شوه چې د اسرائیلو لپاره وسلې او مهمات لیږدوي. د ایټالیا د کارګرانو اتحادیو مسؤلین وایي چې د دې ډول بارونو لیږد د اسرائیلو لخوا په غزه کې د ترسره کیدونکو جګړې جرمونو کې د شریکوالي په معنا دی او ژمنه یې وکړه چې په هر قیمت به د جګړې سیمو ته د وسلو بارول بند کړي. د جینوا بندر کارګرانو په 2019 کال کې هم په همدې بیړۍ کې د وسلو یوه ورته محموله نیولې وه. دا تازه نیونه په داسې حال کې کیږي چې اسرائیل د غزې ښار د بشپړ اشغال پلان لري. سعودي عربستان تر دې مهاله په دې تړاو رسما څه نه دي ویلي. ټرمپ له اوکراین او روسیې غوښتي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د خپلو ځمکو له یوې برخې تیر شي. امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې مخکې ویلي چې کیف او مسکو دواړه باید د جګړې پای ته رسیدو لپاره د خپلو خاورو له یوې برخې تیر شي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یعنې دوشنبه په سپینې ماڼۍ کې یوه خبري ناستې ته ویلي چې روانه اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو کې دا ژر څرګنده شي چې آیا دی غواړي د اوکراین جګړه پای ومومي او که نه. د امریکا ولسمشر څرګنده کړې چې د متحده ایالاتونو موخه د دې 3.5 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سملاسي اوربند ټینګښت دی. په همدې حال کې په راپور کې راغلي چې اروپایي مشران او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي غواړي د راتلونکې جمعې په ورځ په الاسکا کې د ټرمپ او پوتین له لیدنې مخکې د هغو اندېښنو په اړه له ټرمپ سره خبرې وکړي چې ښایي واشنګټن پر اوکراین د نامطلوبه سولې شرایط تحمیل کړي. اروپایي ټولنه د کنګل شوي روسي شتمنیو له عایداتو څخه 1.1 میلیارډ ډالر اوکراین ته ورکوي. اروپایي ټولنې د روسیې د مرکزي بانک له کنګل شویو شتمنیو د دریم ځل لپاره 1.9 میلیارډ ډالر اضافي عایدات ترلاسه کړي چې 95 سلنه به چې شاوخوا 1.1 میلیارډ ډالر کېږي د اوکراین د پورونو ادا کولو لپاره لګول کېږي. دغه پیسې د 2 سترو صنعتي هیوادونو G7 عایداتو ګړندي کولو ځانګړي میکانیزم له لارې ورکول کېږي چې له مخې اوکراین تمه لري تر 2020 پورې 50 میلیارډ ډالر پور ترلاسه کړي. له 2022 کال راهیسې G7 هیوادونو د روسیې شاوخوا 300 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي دي چې عواید یې د اوکراین د دفاع او بیارغونې لپاره کاریږي. روسیې تر دې مهاله یادې پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. محمود عباس ویلي د سعودي عربستان په هڅو ګڼو هیوادونو د فلسطین دولت رسمیت پیژندنې ته مخه کړې. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سعودي عربستان له ولیعهد او د وزیرانو شورا له رئیس شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د سعودي عربستان د مشرتابه د هڅو په پایله کې د نړۍ ګڼو هیوادونو د فلسطین دولت رسمیت پیژندنې ته مخه کړې ده. محمود عباس د فلسطین په مسأله کې د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو او د فلسطین ولس د ارمانونو په پوره کولو کې د سعودي عربستان له مشرتابه مننه وکړه او د فلسطین په تړاو د نیویارک کانفرنس د جوړولو په برخه کې د سعودي عربستان رول یې ارزښتناکه وباله. د سعودي عربستان د دولتي خبري شبکو په وینا په دې ټلیفوني خبرو کې د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان په فلسطین کې وروستۍ پیښې او د فلسطین ولس بېځایه کول وخندل او پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درېدو لپاره په ګډه نړیوالو د اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.